وګورئ. درنو لیدونکو که د هیواد بهر هستئ او مسافر هستئ حتما به له دغې صحنې نه تاسې خوند اخلئ او که په دننه هیواد کې هستئ نو دغه باراني موسم نه به تاسې کافي خوند اخیستی وي. دا سروبي دی او سروبي کې ښایسته دغه بند ګورئ دا د اوبو بند ګورئ دغه هغه څه دي چې زموږ ننګرهار ته برق ورکړی دی. سلامونه درنو ملګرو، بالاخره سروبي بازار ته راورسېدلو. دا د سروبي ښایسته ښکلی او په زړه پورې بازار دی. دغه باران یې ښایستونه یو په سوچنده کړي دي، څومره ښایسته شوی تاسې ورته وګورئ. درنو لیدونکو که د هیواد بهر هستئ او مسافر هستئ حتما به له دغې صحنې نه تاسې خوند اخلئ او که په دننه هیواد کې هستئ نو دغه باراني موسم نه به تاسې کافي خوند اخیستی وي. نو دغه ښایستونه هم را سره ننداره کړئ، هیوادوالو ګورئ، د دې هیواد ښایستونه وګورئ. موږ به هڅه کوو چې د هیوادوالو سره خبرې اترې هم ولرو او د سروبي له ځوانانو سره ټوکې ټکالې وکړو او هم مایان وخورو. دلته مایان ډېر ښایسته، خوندور او صفا تازه وي. درنو لیدونکو څه به ووایم، زموږ هیواد جنتي هیواد دی، ښکلی هیواد دی، موسم یې ښایستونه هر څه د ستایلو دي. دغه د سروبي بازار تاسې وګورئ څومره ښکلی دی. د سروبي دغه پل به تاسې لیدلی وي، هغه کلی وګورئ، هغه ډنډ دی دلته کوم چې برق جوړوي، د نغلو بند چې ورته وایي، هغه اوبه د همدې ځینه ځي او بس د ننګرهار لپاره کابل لپاره یو ښایسته برق یې جوړ کړی وي. درنو لیدونکو را سره پاتې شئ، دا ښایستونه هم در باندې ګورو. مجاهد لږ ګزاره کوو چا سره ټکر نه کړي سړیه، دومره تیز خوشې. درنو لیدونکو زموږ ډریور در باندې وګورم، دا هم چې کله زه خبرې کوم دا هم په ګرمه کې راشي. مجاهد ستړی مو شي. څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله. دغه دکاندار سره ودرېږه چې لږ شانې ګپ شپ هم لګوو، مخکې ورشه دغه سره به لږ ګپ شپ ولګوو په دې هیله چې یو څوک پکې وي او خبرې اترې ورسره وکړو. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ او خبرې اترې به هم کوو. دروازه هم بنده کړئ در سره. السلام علیکم، ستړی مو شي. ښه جوړې؟ السلام علیکم امیر صاحب، خاص تی جوړې تکړی ورور څنګه یې؟ خاص تی په خیر راغلی. څه دې کول؟ بارانو دا څه وی؟ باران خو ورته نقصان نه اړولی؟ نه انشاءالله درسته نقصان نه دی اړولی که نه شکر باسه چې شی نه درته اړولي. ښه نو مجاهد یو کار وکړه، د کیمره باندې یو ټوټه وواچې لږ پاکه شي. نه لږ شانې فکر کوم چې یو څه ستونزه پکې شته دی نو وشو بیخي پاک شو. که څنګه یې؟ الحمدلله. زما ملګری دې څه کړه؟ تا ملګری همدلته و. څه شو؟ څه شو؟ اودس ته تللی راځي. اودس ته تللی دی؟ میاخیل صاحب ستړی مو شي. میاخیل صاحب حاضر مې ملګری راغی. سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ چیس کې غرمه ډوډۍ را باندې خورې؟ کله؟ اوس را باندې خورې؟ شی به را باندې وخورې؟ کورت؟ آفرین تکړه دی ولا سړی. او بل چې الوګان؟ آفرین آفرین، الوګانو کورت را باندې خورې. ډېره مننه. زما ملګری دې څه کړه؟ دا ملګری راځي مانځه ته دی. مانځه ته تللی دی؟ ښه ښه، خرچه را باندې کې که نه کې؟ ولې نه، که په دواړو سترګو. ښه ښه او څنګه چل دلته شی شته که نشته پیسې میسې؟ درنو لیدونکو د کابل نه چې زه کله هم راځم یا د ننګرهار نه بېرته چې کابل ته ځم، دا زما سټاف وي، دغه ځای زما د ناستې وي، دلته راځم. دلته زما ملګری څه نومېږي؟ رحمت الله. او تخلص یې چې و؟ تخلص سحاق. آفرین، زه سحاق صاحب ورته یم که نه؟ رحمت الله نوم یې ماته نه راځي. دغلته دکان دی، ډېر فوق العاده دکان دی. او بل دا دی چې دلته لږ شانته انصاف ډېر وي. او دا مې ملګری شوی هم په همدې دی چې دی ما سره ظلم نه کوي چې اخرم په ښه قیمت یې راکوي، نه یوازې ماته ټولو ته. نو په دې خاطر زه ورسره ملګری شوم. مالیزه کله کله پکارېږي، قرضونو کې پکارېږي، کله پیسې نه وي که نه قرضو دپاره پکار شي. او دا مې چې ساتلی رښتیا هم دې د خاطره هو چې په سروبي کې هم زما یو څوک وي. نو میاخیل صاحب دلته دا ښایستونه ښه. درنو لیدونکو د سروبي بازار چې لږ شانتې راوځي دغه ساحه هم در سره ننداره کړئ. تاسې راځئ مجاهد، ته راځه دا ځای په خلکو ګورو، دا ښایستونه په خلکو وګورو، په هیوادوالو وګورو چې خوشحاله شي. راځئ دا سروبي دی
او سروبي کې ښایسته دغه بند ګورئ دا د اوبو بند ګورئ دغه هغه څه دي چې زموږ ننګرهار ته برق ورکړی دی تاسې پوهېږئ کله چې ننګرهار کې برق وي هلته ماشونه چې ځان ساتو پکې چې لګېدلي هغه د دې اوبو برکت دی کله کله چې موږ ننګرهاریان ډېرې چغې وو که نه چې بند اوبو وړی دی او برق نشته دی او دا دی او هغه د کیسې کوو هغه د دغه اوبو برکت دی او هغه ځوانان وګورئ مجاهد اعتراضه هغه ځوانان ګورئ نری نری باران وریږي خو دوی بیا هم راغلي کرکټ کوي دلته او څنګه چل دی چې د دغه ماحول نه د دغه منظرې نه او د دغه ښایست نه طبیعت نه خوند اخلي درنو لیدونکو راځئ موږ مخکې وړاندې هم ځو او هلته به څه چې زموږ مخ ته راځي هغه به هم ریکارډ کوو تر تاسې به رسوو راسره پاتې شئ او دغه نظاره راسره ننداره کړئ